طالبانو مینه نه ده، دا هم یو ډېر ښه باب ده او ډېر خوندور باب د علما د علم تزکیې په دې مستقل یو احیاء العلوم نه ده. طالبانو سم نیمایي جلد په محبت باندې بحث کوي، یو باب کدي دومره خوندور بحث ته دا چې ته ورته حیرانه سي. نو طالبانو ورونو دا مینه او دا نادرې په دنیا کې دا هم ډېرې خوندورې دي. بیا به وروسته روان شو طالبانو دنیا کې یو سړی تیر سوی ده مجنون نومیږي. نو د هغې به م یو څو لنډې خبرې درته وکړم طالبانو، یو څو نورې د محبت خبرې م کوم، بیا وروسته بیا نورې م راځي هغه به بیا بېلې خبرې کوو. مجنون چې تیر سوی د اصل نوم څه ده؟ قیس ده. د دې مجنون اصلي نوم داسې خلک کله کله پوښتنه کوي وایي که نه مولایانو دا مجنون څوک تیر سوی رښتیا ده که دروغ ده؟ طالبانو رښتیا ده. امام ذهبي دلته په تاریخ الاسلام کې لیکلی دی، امام ذهبي دا د دنیا یو له لویو تاریخونو نه ده. ذهبي لیکلی رحمه الله وایي داسې لیکلی دی، وایي بعضې خلک وایي چې دا قیصه دروغ ده، هسې افسانه ده، وي داسې له ځانه خبره کوي. مجنون اصلي نوم قیس و، د پلار نوم یې ملوح، قیس ابن ملوح العامري. په عربو کې یو مشهوره قبیله وه، بنو عامر دا د هغې قبیلې سړی و. او په د نجد چې یو عربو کې یو منطقه د نجد ورته وایي، اوس د سعودي په حدودو کې راځي، د عراق طرف ته د دې نجد سړی و دی. او ډېر ظلم طالبانو د مجنون سره سوی، یا مجنون قیس ابن ملوح یا قیس ابن عامر، خو ډېر صحیح دا د طالبانو چې قیس ابن ملوح العامري. او دا لیلا چې وه دا لیلا بنت مهدی ام مالک العامریه، دواړه د یو قوم خلک ول، هغه هم عامري و په قوم دا هم عامریه وه. نو دا د هغه خلافت و د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د خلافت زمانه و. اسلام کې تیر دی ښه، اسلام نه مخکینۍ قصه نه ده. د دوی دا مینه څنګه پیدا سوله؟ وی داسې و چې دا لیلا ډېره هوښیاره وله، دا لیلا ډېره هوښیاره نجلۍ وه، وړه وله. نو دا میږې به یې څڅرولې، نو دا واړه ماشومان به ورته راټول ول او نقلونه او کیسې به یې کولې، نو مجنون ته به یې ډېر خوند ورکاو. بیا طالبانو د دوی دواړو مینه سوله، واړه ول میږې دواړو څرولې، بس د دې وړکیتوب نه د دوی دواړو مینه پیدا سوله. او چې مینه پیدا سوله بیخي نادره مینه سوه. د هغې زمانې نه دا مینه داسې په زړونو کې ترارو کو، غټېدله غټېدله تر دې پورې چې کله لیلا غټه سوله. چې غټه سوله نو پلار یې بنده کړله چې نوره به ته باندې نه وځې. نو چې بنده یې کړله نو دا د باندې سخته تمامه سوله. داسې یو حالت سره مجنون مخ سو چې لیونتوب ته ورسېد. د مجنون نوم ورباندې کېښودل سو. یو شعر یې ویلی طالبانو دلته امام ذهبي نقل کړی، خو ټول به نه درته وایم، هغه حاصل به درته وایم. په دې شعر کې داسې وایي چې کله دا ترې بنده کړله د لیلا بنت مهدی ام مالک العامریه، بیا چې تر بنده کړله وی د عقل زایل سو، لیونی سو. بیا یې ویلې چې کاشکې زه نه وی غټ سوی، میږې نه وی غټې سوی، کاشکې هغه خپل حالت وی، کاشکې نه زه غټ سوی وی او نه میږې غټې سوی وی، او لیلا م همغسې وړه وی. موږ په هغه وړکیتوب کې مینه کولی، کاشکې دغه باب ته موږ نه وی را رسېدلی. الی الیوم لم نکبر ولم تکبر البهم، کاشکې نه زه غټ سوی وی نه د حیواناتو میږې غټې سوی وی، ماسې واړه واړه د میږو بچي وی چې غاری وی او په دشتو کې څرېدلی، څه خوند به یې کو، دې حالت ته راورسېدلو. بیا طالبانو دا پلار ته خلک ورولېږل چې دا هغه ته ورکه، د مجنون ته یې ورکه. مجنون لیونتوب ته لاړه. بیا یې داسې کول طالبانو ورونو، مجنون داسې حالت ته ورسېده چې کله کله به دا مور ورغله، د مجنون مور د لیلا مور ته ورته وبه ویلې چې دا لور دی پټه راولېږه چې مازې وویني. بیا چې پټه راولېږله
بیا پلار پې باندې خبر سو بیا به یو بله ښځه راتلله پټه چې مازې دغه کلي دته حال راوړي چې لیلا پوښتنه به څه قیسې به درته وکړي دغه اطمینان به راغی بیا یې دام باندې کړلې بیا یې غوښتنه ترې وکړل چې دې ته یې ورکړه هغه ورته ویلې نه ورکوم طالبانو لکه دا پښتون دسیس و وایي چې د پښتنو قیسه یې ورسره کړې څومره یې چې ورته وویلې طالبانو ور یې نه کړله اخر مجنون داسې کالي و دا هر څه به شکولي په ځان نه پوهېده بیخي په ځان پوهېده نه بیا یې هغه وخت کې عبدالملک ابن مروان کسې بادشاه و هغه ته عریضه وکړله عین هغه دې باندې امر وکړه چې د مجنون وینې حد درکړه بیا طالبانو ترې رامنې کړ وی کله به چې یو مجلس کې ناست و د مجنون به چې ناست و او غږېده به نه لیونی سوی په سر به یې خاورې شیندلې کالي به یې شکو ډېره ښه ځواني یې ووایي ډېر ښایسته سړی و په نسبت سره لیلا ته ډېر ښایسته و نو بیا په سر به یې خاورې اچولې بیخي به غږېده نه خو که غوښتل به دې چې وغږېږي چې لیلا به دې ورته یاده کړه طالبانو بېرته به عقل راغی خبرو باندې به یې شروع وکړله غږېده به در سره غږېده چې څه پوښتنې به تېر کولې خو چې دغسې به دې خبرې ورسره کولې لیلا به دې نه وه یاده کړې بیخي غږېده نه بیا طالبانو ورونو چې دا لیونتوب ډېر اغوست د قوم مشران راغلل دا خبره په ټول جزیرة العرب کې خپره سوله دا د مینې څپه لاړله ښځو انسانانو خلک خبر سول نو بیا د قوم یې راغی ډېرې زارې پلار ته وکړلې نه یې ورکومه ځکه د ما به نوم داسې اغوسي چې معشوق ته یې څوک عاشق ته یې لور ورکړله عین طالبانو یې موږ جاهلیت ده که نه دې ټولنه کې هم طالبانو هم داسې ده داسې ده که نه بیا طالبانو ورونو قوم ورته راجګ سو بیا یې ورته ویلې مکې ته یې وایي بوځه حج ته یې بوځه کیدی سي الله عز وجل یې ښه کي هلته بیت الله ته وروله نو چې بیت الله ته یې وروسته نو پلار یې ورته ویلې ګوره چې بیت الله نه دې طواف کو الله نه به بخښنه غواړې او دا دعا به کوې دا دوی خو لیونی سوي دا دعا به کوې دا دعا کوې چې بیت الله نه طواف شروع کړ نو الله ته یې وویلې دا شعر داسې چې الله پاکه ما ته لیلا راکړه انسانان توبې ته راغلي خو زه لیلا غواړم که د لیلا راکړله بیا به زه داسې توبه درته وباسم چې نور انسانان به بیخي هغسې توبې نه باسي خو زه الله اول پلار یې ورته ویلې مه غواړه دا دعا که نه ده ورته ویلې هغه یې نه دا دعا وکوي نه دا دعا نه کوم بیا طالبانو حج ته راوستلي وو بیا چې مینا ته لاړو نو په مینا کې بیرته لږ سراخه غوندې سو وی چا غږ وکړه په دې مینا خیمو کې یو چا غږ وکړه لیلا داسې غږ یې چې وکړه وایي دی بېهوشه سو بیرته راوغورځېده بله لیلا وه طالبانو هغه هم ښځې لیلا ځکه هلته خو ډېر انسانان خیمې وهلي وي وایي چې بېهوشه سو بیرته په مخ باندې اوبه ور وپاشلې بیرته راغی بیا طالبانو ډېر لوی شاعر هم دی تېر سوی ده کتاب الاغاني چې د شعر یوه لویه خزانه ده علامه اصفهاني چې جوړ کړی د ډېر شعرونه ده شعرونه هم داسې نړیوال شهرت پیدا کړی بیا شعر داسې ویلی وداع دعا اذ نحن بخیف من منا فهیج اطراف الفؤاد وما یدرا داسې یو هغې ویلي چې په زړه کې مې یو هیجان راغی لکه مرغه چې والوځي چې د لیلا غږ مې واورېده دې طالبانو چې دا محبت ډېر مشهور سو او کرا کرا طالبانو ورونو بس د بیا پلار داسې حالت ته راوسته ستې هغه خصوصا چې بادشاه فیصله پې وکړله بیا زنجیرونو کې وتړه زنجیرونو کې چې وتړه داسې لیونی سوی و داسې به یې خوله په دغه ولګوله داسې به یې غوښې خپلې راشکولې داسې حالت ته ورسېده خپل ځان به یې وهه په دشتو کې به همداسې لوڅ ګرځېده بیا یو وخت کې خبر سو چې لیلا یې ورکړله دا په ده ډېره سخته وه نو کله چې شپه تېره سوله د دې زوم کور ته راغی دا کوم سړی چې د لیلا سره چې واده کړی ده ته راغلی ورته ویلي وایي څه پوښتنې در نه کوم راته ووایه وی لیلا سره دې واده وکړه ده هغې ورته ویلی و نو وی څه پوښتنې تېر کړي یا زه مناسبې نه بلم طالبان په یوه خبرې دا ده وي د لیلا زلفې دې مسه کړلې بېګا نو هغې ورته ویلي و ستي طالبانو بیا را بېهوشه سو وغورځېده وایي داسې اور بل و د پوښتنې چې تېر کوله وایي اور بل و سکروټې وې وایي پوښتنه یې تېر نه کوله
میړنې چې پوښتنه کوله چې د لیلا په زلفو کې دې لاس و په هغه ورته ویلې د سکروټ یې داسې راواخیسته طالبانو داسې لاس کې کلک که ونیولی وي داسې وغورځېده بیا بېهوشه سو بیا همالته دشته کې اوسېده وایي کوزه وه ورسره دې کوزه کې به یې اوبه ورلله ډوډۍ به یې وروړله بله ورځ ته همغلته مړ پروت و بس مړ سوی و بیا یې وایي راوړ غسل یې ورکړ او دفن یې که او ښځو سخت پې باندې وزړل ځوانانو هم پې باندې وزړل او ویښتان یې ډېر اوږده سوي ول او داسې سوی و چې لږه حیواناتو سره یې مینه او الفت پیدا سوی و کوم حیوانات به چې هلته دشته کې یو وخت کې طالبانو دومره لرې وای تللي وای د شام حدودو ته رسېدلي وي چا نه یې پوښتنه وکړله چې دا نجد چېرته ده ورته ویلې څوک یې ته وي زه د نج یم بنو عامر یم وی شام ته رسېدلی بېرته بیا لاره وروښودله نو طالبانو ورونو دا یوه نادره مینه په دنیا کې تېره سوې ده او دومره سخت ظلم دی دې سړي سره سوی ده یاره زه خو وایم طالبانو ورونو چې تاسې به راسره موافق سي د لیلا پلار دې الله جهنم کې وسوځوي که نه نو دومره لوی ظلم دې ولې کوه سخت لوی ظلم یې ورسره کړی دی نو دا هغه سړی ده نورې طالبانو کتابونو کې بیا خبرې درته کوم اوس دلته طالبانو ورونو دا د محبت داسې یو عمیق او نادر بحث ده که نه علامه محی الدین ابن العربي وایي طالبانو دلته درې خبرې د محبت کې کوم داسې نادرې دي طالبانو چې بل باب ته تللي دي محی الدین ابن العربي وایي د ما د خپل استاز ابو مدین سره مینه پیدا سوه وایي مینه مې پیدا سوله وی کله کله طالبانو مینه په فراق پخوا ولې ډېرې مینې وي اوس نسته اصل طالبانو مینه چې ډېر په زړه کې اور پیدا کوي چې کله فراق ډېر وي اوس خو طالبانو اسباب دي چا ډېر سول د وصال که نه دا د وصال اسبابو ټولو مینې ختمې کړلې پخوا زمانه کې یو چا راته د مینې قصه کوله وی مین ومه وی بیا یو ورځ زردالو مې راخیستې ول وی را روان ومه نو چې له دې خوا نه یوه ډله ښځې را روانې دي وي دا د ما معشوقه پکې وله وی چې ومې لیدله دا سړی به نه یادوم که یاد یې کم ډېر به یې وپېژنئ نو خو مینه خو طالبانو ما نه چا پوښتنه وکړله مینه خو طالبانو دا یو اصل د باید وسي خو شرعي چوکاټ کو وی داسې را روان و ښځې یوه ډله را روانه وه چې د ما معشوقه پکې راغله نو ما ویلې اوس که نه دومره ډېر وخت به پخوا وخت ووایي غږېدی چېرته سوې نو داسې چې تېرېدلو نو زه خو یې داسې ورخطا سوم بیخي په ځان د معشوقې مې دومره غوږ کې راته ویلې چې بېرته راتاو سه د زردالو وشینده موږ به یې درسره راټولو همدومره وخت کې به هم بس کار وسي نو چې تېر را بېر سولو سره زه بېرته راتاو سومه بېرته داسې لاړلم ښځې خو که راځي نو چې له اخوا نه بېرته را روان سوم د زردالو داسې لکه چې رانه تویې سول ټول ما خو وشیندل که نه تویې سول نو ښځې راغه سولې راټولولې را سره زه خپلې معشوقې سره یو څو خبرې مې ورسره وکړې دا هم طالبانو ډېره لویه بادشاهي وله نو مینه څه ده چې ډېر دوام کوي چې وصال نه وي پکې کله چې وصال ډېر وي طالبه ځکه خلک وایي پخوا ولې داسې مینې وي اوس نسته ده اصل علت یې دا پخوا موبایل نه و ځکه طالبانو مینه څوک کوه ابن العربي وایي د ما د خپل استاز ابو مدین سره مینه پیدا سوله خو طالبانو د استاد سره وصال نه چې نه وایي کله کله به دا مینه څه د طالبانو د ابو مدین مینه به ماته متصوره سوه متجسده به سوله مینې نه به جسد جوړ سو دا طالبانو وراء العقل خبر ده په مینه کې مینې نه به څوک جوړ سو جسد به جوړ سو د ابو مدین ماته به طالبانو خطاب کو دا مینې به ماته خطاب کو لقد تجسد لي مرة حب لشيخ ابي مدين فكنت لا اقدر وای دا مینه څه ده د ما د استاز مینه دا متجسده سوله ماته ګوره عرض د مینه ماته جسد سوله وی خبرې راته کولې وی ما له شرمه ورته کتی نه سول ورته کتلی مې نه سول خو غوږ مې داسې ورته نیولی په خبرو یې پوهېدلم وی دا مینه داسې راباندې غالبه سوله څو ورځې مې بیخي خوراک نه کو وی چې کله به وږی سوم چې ډوډۍ دسترخوان ته به کېناستلم دا د ابو مدین مینه به راغله طالبانو راته وبدرېدله نو همغې به زه مول کړم ابن عربي وی دومره چاق سوم که نه چې ته ورته حیرانه سي په دغه موده کې چې ما خوراک نه کو
خوراک می ابو مدین هغه محبت چې ماته متجسد سو ماته کتل دا هم نو بیخي ډېره نادره مینه ده داسې حالت ته سړی رسیږي. او یوه دا د طالبانو ورونو و یو ورځ مجنون را غورځېدلی و. مجنون څه ده وایي دا غورځېدلی و دومره حرارت یې په زړه راغلی و لکه د موټر انجن چې ګرم سي داسې حرارت یې په زړه راغلی و سټي اور اخیسته. طوفان نوح عند نوحتك أدمعي وإيقاد نيران الخليل كلوعتي. په دې کې طالبانو هغه د شعر نور برخه دلته راوړې ده طالبانو لولا زفيري أغرقتني أدمعي ولولا دموعي أحرقتني زفرتي. ګوره طوفان نوح عند نوحتك أدمعي. نو طالبانو شاعر وی طوفان نوح عند نوحتك أدمعي. د نوح علیه السلام طوفان څه وی دما د سترګو د اوښکو یوه اوښکه دومره غټه وه چې د نوح علیه السلام طوفان ورته هېڅ شیم نه و. طوفان نوح عند نوحتك ما چې کله وزړل دما اوښکې دما د اوښکو یو څاڅکی د نوح علیه السلام د طوفان هم غټ و دنیا غرقه کړه خو دما د سترګو اوښکې هغه یو څاڅکی د نوح علیه السلام د طوفان غوندې غټ ته غرقول کوي. ولولا زفیري اغرقتني ادمعي که دما زګروی نه وی اغرقتني ادمعي ځکه دما اوښکه خو یوه اوښکه مې د نوح علیه السلام د طوفان غوندې سوه خو که دما زګروی نه وی اغرقتني ادمعي زه به مې خپلو اوښکو غرق کړی ومه خو ځکه مې نسي غرقولی زګروېږم. ولولا دموعي احرقتني او که دما اوښکې نه وی زه به چا سوځلی وم زګروي به مې سوځلی وم. طالبان نو مینم طالبانو یو اور ده دا چې زړه کې ولګېږي داسې نادره مینه وه طالبانو. مینه څوک غواړي وصال خو دې ته ګوره وی چې لیلا دا مجنون را وغورځېده د فراق د لیلا وهلی زړه باندې داسې ګرم اور یخ به یې راوړ دا جلید یخ کلک یخ به یې راوړ په زړه به یې چې ورکېښود همداسې به ویلې کېده. وی خلکو خبر ور ولیږه چې ورسئ لیلا را خبره کوي چې مجنون اور اخلي زر یې ورته راولئ. وی چې ورته را یې وستلې وی ورته ویلي چې مجنون ته یې غږ وکړه چې مجنونه لیلا راغلله ادي تا مطلوب او قرة العین راغی. وی ده ورته ویلې لیلا وی ورته ودرېده غږ یې وکړه چې زه لیلا یمه وی ده ورته ویلې الیک عني فان حبک شغلني عنک. طالبانو د محبت سرچپه سوی و وی لرې سه لیلا له مانه د تا محبت په ما دومره غالبه سوی ده چې بو دې پیدا کړی نه دې غواړم. دا بیخي طالبانو داسې بل رقم خبر ده د فراق نه اور بل و چې وصال راغی باید اور ګل سوی ده ورته وی لرې سه له مانه د تا محبت زه دومره مشغوله کړی یم له تا نه یې مشغوله کړی یم.